دا الله نبی فرمایي کم سړی چې د جمعې په ورځ باندې غسل وکړي او لامبي. دویمه دا ده چې وختي جومات ته راشي، وختي بکره وابتکره. او دریم دا د الله نبی فرمایي ومشا ولم یرکب، جومات ته پیاده راشي په څه باندې سور نه وي. او څلورم یې وفرمیل ودنا من الامام، چې کله جومات ته راشي یو دیوال او بل ته ډډه نه وي، مولوي صاحب ته لنډ رانږدې شي خطبې ته، امام ته لنډ کیني لنډ. دا هم د الله د رسول یو ادب دی چې کله جمعې مانځه له راشي امام ته نږدې کینئ. او پنځم یې وفرمیل واستمع ولم یلغو، پوره توجه سره غوږ کیږدي، هېڅ قسمه لغو عبس عمل حرکت ونه کي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کان له بكل خطوه عمل سنة اجر صيامها وقيامها،